اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بار بار ویډیو کټ کیږي، معذرت غواړو. د 2000 څه د میش په خوب راباندې تېر شول، بیا د میش د ځوانونو هغې په باره کښې څه سوچ وه، 2018 او څرنګه پلانینګ ویل څه وخت وي. هسې یو پیغام په دې نیت باندې، په دا هیله باندې چې د وزیرستان د میش د علاقې چې کوم د خورونه غریبونه اوس وي، د میش باندې چې کوم ظلم کړي دی هغې اوس وي، هغې اوس څوک نه کوي، نه د پاکستان یو چینل کوي، نه بهر ته دنیا داس وخلي. نو په هغې په هیله باندې چې میش خپل صورت څه وي، وسایل وي سره، که د میش فیسبوک آی ډي وي په باندې اوس چګوي، که د میش ټویټر آی ډي وي په باندې د خپل وطن اوس چګوي، که د میش د بل داسې څه سورس وي سره، که میش لیکل کړلی شي، که میش په خوله غږېدی شي، که میش په پښې منډولی شي، چې هغه خپل وطن د ابدۍ دپاره د خپل وطن د یوه مثبت سوچ په مطابق د یوه پازیټیو اپروچ په تحت باندې خپل وطن دپاره ښه وکړي، د بل د ابدۍ دپاره نه، صرف د خپل د وطن د ابدۍ دپاره. نو په 2017 کښې په وزیرستان باندې څه وشول، په 2009 کښې چې کله اپریشن وشو، دغې نه غونډ خلق تماسي دی، هغه لوډ شه خپل وطن یې پرېیاشت، وطن نه کولا دغ دی، ډېر درزګره غونده وخت، ډېر داسې غریب وخت، ډېر د بل دار وخت تېر کو، ډېر په مصیبت شوي. په دا کښې چې کومه غریبه طبقه وه هغې خودي پسې مړه شوله، د هغې سیلف ریسپیکټ تقریبا ختم کول ته پکښې لوټ شو، د دغه د چې کوم د ژوند یو هغه روح بوی ختم کړه، دغې پردي وطن ژوند، دغې پردۍ خاورې کښې دغه د یوه هیله لرله چې زه یوه ورځ خپله خاوره ته درېمه، زه یوه ورځ په خپله خاوره چې هغه د مور حیثیت لري هغې په غېږو کښېنه، بیا و د مور زړه ته سکون ودرېږي، بیا و د مور ژوند ته سکون ودرېږي. زه په خپله خاوره باندې که چېرې ښه و ښه ښکارېږه، زه په خپله خاوره باندې که باد و بیا هم باد نه ښکارېږه، ځکه چې مو آس پاس و مو خپل وي صرف هغه چې زه باد وهم د مو په باد شوی مو سره شامل وي، زه چې غمجان و دغ مې په غم شه شامل وي، زه چې خوشحال و دغ مې په خوښي کښې شامل وي. پردۍ خاورې پردی خلق وي، د انسانیت په خاطر خدای تو سره رحم کړي، خو هغه سره تو سمج نه ودرېږي. نو د چې کله په 2017 کښې خپلې علاقې ته لوړل، خپله خاوره ته لوړل، خپل مور وطن ته لوړل، د ولیدل چې د کور ډنګ دی، د جماعت ډنګ دی، د سکول ډنګ دی، د ژوند د تېرولې چې کوم د سار د پټولې زوی دی هغه نشته دی. بیا هم د په خپل هغې ځای نشي تامبیون ورته ولګول، خپل وطن خپل وي، خو بیا هم څه وشول چې په هغې علاقې کښې منسي نه وي، د خپل پردی د زیی ورور دی خپل په دا منسي نه کښې ورات، بیا ژوند دته ډېر ګرون شو، بیا په یوه ځای د مکه وشوله، دغه د غونډ کلي به ونیول، په باندې تشدد کېده، بیا دته ژوند ډېر ګرون شو، بیا په چیک پوسټینه باندې د سره قسم قسم مسلې راتللې، مشکلات وي ورته، بیا دته ژوند ګرون شو، د هغه وطن بیا پرېیاشت، بیا په دغه 2017 کښې داسې د خپل وطن نه لوټ شو، لوټ شو لکه په 2009 کښې چې څرنګه تللی و. نن هم په کاغذاتي کاروایي کښې خو چې څومره د ساوت وزیرستان مسعود بیلټ دی، هغه خو په کاغذاتي کاروایي کښې دغه د واپس تللي دي، آی ډي پیز نه دي، خو دغه د ویس هم 80% خلق د خپل علاقې نه بهر دی، په خپله علاقه باندې دغه د ژوند نشي کړلی، دغې وجې نشي کړلی چې د ده ابودي نشته دی، د ده سکول نشته دی، او په دا نه غټه خبره چې دا نشته دی، دا هم دره غټې خبرې نه دي. ورته امن نشته، امن دغ شي ته یایي چې تو مول د تو ځون د تو عزت د چا نه محفوظ وي، هغه که د چا نه هم غیر محفوظ وي، هغه بد امني دو. تو ته چې زیاړې مردوړې کېږي، ته چې پوسټینه کېږي په بل ځای کېږي، ته چې کله په بل ځای لوړ بیر خبر نه وي د مکه وشي، ته وایې تو ځون ته نقصان رسېږي، تو کور ته خلق ته راوړي چې تو تر ووځه کور نه، دا نه ځون محفوظ شي، نه د مول محفوظ شي، نه د عزت محفوظ شي. په دا صورتحال چې امن نه وي، دغې بدامنۍ په وجه دغه د خپلې علاقې نه راووتل، یعنې دغه د په کاغذاتي کاروایي کښې متاثرین دي. بل دا ته د متاثرین ټکی هم نشي استعمالولی. متاثرین هغه خلق ته یایي چې دغه د قدرتي آفات شکار شي، لکه سیلاب پرې وشي، طوفان پرې وشي،
څوک چې د انسان د ظلم شکار شي هغه ته متاثرین نه یي، هغه ته مظلومین یي، ځکه چې هغه د ظلم شکار شوی دی، مظلوم وي، هغه مظلومین ورته ویلی شي. دغه د نن هم په پرادې خبره د ژوند تېرول ته مجبور دي، ځکه چې په 2017 کول شي ټوټل 4.8 واقعې وشوې د ماینسینې. په دا کښې د 4.50 واقعې چې کومې وې دا په 2017 کښې وشوې، چې په هغه کښې 12 کسان وړه وړکي په هغه کښې سپین ږیري وي هغه شهیدون شول دغه ماینسینې نه. دا په دې علاقې کښې داسې کرلې شوي وي لکه بالکل چې فصل وکرې. نو هغې نه علاوه ټوټل 18 داسې واقعې په 2017 کښې وشوې چې په یوه ځای د مکه وشوله، بیا عام خلکو یې روایست په هغه کښې ښځینه راوستلې وې ډېر ځایونه شي، په هغې باندې تشدد وشول. بیا داسې ډېرې واقعې وشوې چې په چیک پوسټینه باندې خلکې سره زیاتی وشول. نو د دغې غونډې واقعیت په بنیاد باندې ورته ژوند رټوه، ژوند خلکې یې ځینهغه کړی دی، دغه د بل طرف ته تللي دي. نو خبره د دغې دو چې څرنګه د په بل وطن شه بد وخت تېر کو، په انا بد وخت د په خپل وطن شه بل ورتېروه، په انا هم محکوم وخت چې څرنګه په بل وطن شه تېروه، په انا هم څه ډېر محکوم وخت د په بل وطن شه تېروه. نن هم د په کلي کښې سکول خو رنګ ور شوی و، سکول د ول خو بیا جوړ شوی و، خو هغې سکول ته د بچای نه شه لږلی، ځکه چې دی ورته پنډېدی نه شه، د آس پاس مینسینه ښخ وي، هر شیان ښخ وي. ده و چې یوه دوی شه واقعه شوه ډېرېده و، دغې وجې سکول غیر ابود بوته شه، ځکه چې ورته چا پنډول نه غوښتل، امن نه و، د بدامنۍ د وجې دا سیستم و. نور چې کوم د دغې دغه هغه و د هسپتال نظام و هغه نه و صحیح ته بشر شي، حالانکې دلته درانه شته، خو د وزیرستان په مقابله کښې بیا دلته شته دی. نن چې دغه بل څه داسې روزګار کاروبار کوي دغه د وزیرستان ورته پرېږدي، مطلب چې سټیټ کوم شیان په فرض دي چې دغه خلک سره وکړي هغه نه کېږي. هغې وجې نه ورته ژوند په خپله باندې دومره تکلیف دی، ځکه ته کسه ټیرر مطلب ډور دهشت، نو دا دهشت چې څوک پیلوي ته کسه د غانه دومره ډرېدلي دي چې په دغه خرګۍ چیک پوسټ باندې چې کله خلک په څټ ته د ده په ښځینه هم تشدد کېده، د ده په سړیو نه هم تشدد کېده، دومره دغه ډرولي وي د خلک چې هغې خپل اواز نشه پورته کولی، چې د پلور په مخ شوی زیای په زوی تشدد کېده، پلور یې اواز نشه پورته کولی. نو په دا نو خلک ته څومره ډروې، په دا نو ژوند څرنګه د ټیرر لاندې نه وي. نو دا دهشت دی، دا دهشت څوک پیلوي، دا جاوت دی. سټیټ ته په چار داسې پالیسي نه کو اپناو. 2017 د دغې نه علاوه په نورې جامې کښې هم ډېر سخت و. په دې کې 2017 کښې هغه د تیر سیستم غوندې، هغه د تیر وختي نه غوندې یو هم داسې پبلک ځاینشن سکول جوړ شو چې واقعي پبلک ته جوړ شوی وي، یو هم داسې پبلک زوی شه هسپتال نشه جوړ چې هغه واقعي پبلک ته پوره جوړ شوی وي. نو داسې ترقیاتي چارې وشوې چې کومې واقعي پبلک د نه مستفید کېدلی شي. بس څه مخصوص ځایونه وي چې حتی صرف ویزیټینګ د پوره خلکو ورته لکه سلیم صافي چې ورته ویلي وي، لکه بل کاسو چې ورته چې پابونې خلیکو ته چې دی نه میشته جوړ کړي دي، خلکو ته څه فایده نه وه ځنې. نو دغه ژوند د 2017 چې کوم و په دا باندې دا ریویو میډیا ځکه اچوي چې که څوک واقعي داس غواړي چې وزیرستان دشه شي، نو دغه دا ریالیټیز دي، دا جذبات نه دي. جذبات داسې وي چې یو شی وي نه او ته بڑا چڑھا کر بیان کوي، یو شی چې وي او ته بیان کوي دا حقایق وي. ته کسه دولت او ډېر خلک وي په دا کیسه باندې پیراده یې نه پوهېږي، ادریس بھائی خدای وي ځکه نه پوهېږي چې دا شاید د فیس کړی نه دی، دا شاید د لیدلی نه دی چې کومه غریبه طبقه دو چې کوم په ټانګ ډي خان شه خپل کور نه لري، چې کوم په ټانګ ډي خان شه د کرایې کور کرایه نشي ادا کولی، هغه په وطن پنډېږي، هغې مقدر ژړودو، هغې مقدر فریود دی، هغه په خپل غم هم نشي ته بیانولی. زه ډېر کسان ته چې ورغلل چې تو ورور ځایي ښه غونډ خلک پې کنفرم و، بادارو هم دا مونه چې مونه بېګناه مړ شوی دی، وایي د ورور زوی دا مشته نه شول ویلی، دا یې په خپل ورور زوی باندې نه شي غږېدلی چا مړ که څرنګه مړ شو، بس یو ظاهر سترګې وې درته در وړولې، یو فقیر سترګې وې صرف درته غږولې. دغه په دغې حالات شه ژوند تېروي. دغې غریب طبقې د مدد دپاره کاش د میش خپل هم نه روغلل، کاش میش ته خو پردي داسې نه وای کړي، پردیو نه خو دا امید نه و،
خپل هم په ده باندې مختلف الزامونه لګول، خپل ویل چې بیا دا خلک میلاو دی، بیا هغه دغه د یوه میلاو په وجه په کلي علاقې کښې بلکل داسې خلکو وي چې هغه او چاته ریکوایرډ وي، هغه او چا په څوکو پسې روغلي وي، خو د هغې یوه په وجه خو په کلي نه وي. پیرا کلی تباه کول، یو کس مستي کوي، ته پیرا چې کوم خلک غریب دی اپه خپله یې ویروه چې هغه ویله داسې ویله وکړل، دا خو په خپل ذهني نقشه ته اف سی آر لګول دي. یو کس غلطي کو، ته پیرا معاشره ته د هغې سازو ورکوه، دا میش په خپل ذهني نقشه اکسپټ کوي چې یاره بیا باغ ځان چې داسې ویله شوي وي. عام معاشره دو هغې سره د هیلپ یعنې د ژوند د تېرولو لار ورکول دا صرف د ځوانونو ته ډېر پوتې دي، ځکه چې مشر په ژوند چې دا وي چې مشر کښېنولی ول خلک دی، مشر د خبرې کړلی ول خلک دی، مشر سپین ږیری بیا په نوستي کیسه کړی شي. دا د جنګ جامې دي، د جنګ جامې منډې تړلې وي، هغه ژڼی کښلې کړلی شي، ژڼي ته پکار ده چې خپل حیثیت وپېژني، ته یې د چا په انتظار ښه نوستی، ته یې د چا په هیله نوستی، ته یې هر وخت ګیله کوي چې د مو مشر نشته دی. یار ته ولې ګیله کې، ته ولې بل چا ته هیله کې، تو ته چې کوم پلیټفارم میندېږي هو د هغې نه خپل وطن خدمت کوه. زه په غا سره نه اعدام چاته نه دي ویلي، که واقعي خدمت چا تا به وي، زه رښتیا درته اعدام بیا نه دي چاته ویلي. زه ایم ټي ایم ته دعوت ورکوه چې په هغه کښې دی خپل وکسي که چېرې دی خپله نمایندګي خپله نه ویني بیا د هغه کي. نو د ایم ټي ایم کیسه مې وکړه، ایم ټي ایم ځوانونه په دا یاد کړل. زه ذاتي د ایم ټي ایم یو ممبر یم، مسعود تحفظ مومنټ، چې کله په چیک پوسټونه باندې ادریس پای خلق ته ډېر کلک تکلیفونه وي، زیاړه مردوړې کېدلې، دغه ته مختلف القابات باندې رژدي کېدل، دغه په لاته په سکینه باندې دغه ته کړي وي چې لاس لاته وایو دو ور خندل چې سر ناراستو نه هو، دغه غلام جوړول یو ځین جوړېدل پیږي ځین چې په دغه باندې داسې چا کیسه خو نه وکړه، دغه وړګې احتجاجونه پرې وکړل چې داسې نه کېږي، داسې نه یي چې چا نه دي کړي، هغه بد کړي دي، هغې هم خپل ژوند دی، هغه د ژوند مرام لري، هغه د ژوند مقاصد لري، کیدای شي په هغه کښې نه نه دا کیسه دته ښه نه وي ښکارېدلې، یا وست ځون ته نه وي په خپل ذهن کښې پرې کړی. دغسې چې کله ماینسي نقشه خلک ورتل دغه ځوانونه بیا چې کوم مسعود تحفظ مومنټ ځوانون وي هغې په هغه باندې احتجاجونه وکړل چې ویسې همیش په وال باندې په هغه باندې ویډیو هغه ایښي دي چې کله په یو دوی شو د مکاوه شوه عام خلکو یې ویو، هغې نه عام خلک ته څومره تکلیفونه رسېدلي دي. نن زه داسې فیملي پېژانده چې په هغه کښې ماندې دي، په زولنۍ تړلي دي، د ده د بېګناه زامن مړه شوي دي په هغه کښې، نو هغې همدردي د پوره موږ صرف دا ځوانون ولیدل چې داسې نه چې دغ ده وربلل، هغې ته کور ته یا د دروازه ته یا د بیټک ته ورته یا د غم بیار به یا د غم به بل ور دنیا ته پیش کوه، یا د غم باندې بیا بل ور د سره ژړل، یا د په غم باندې د چې ژوند سره کې مشکلات وي دغې حل کولو یې کوشش کوه. هغه د پوره الحمدلله داسې نه دو چې مسعود تحفظ مومنټ ملاتړ نه دی شوی، افیس سره کړی دی، یا دوبۍ سعودیا نه خلک ملاتړ ورسره کړی دی، هر ځای نه کړی دی، ځکه خو ته د لږ خپل پوزیشن هم داسې دی. نو مسله د څه شي دو، مسله دا دو چې میته تیر چې څه کېږي د هغه نه لږ زده کړه وکړي. نن هدی نه حالات کوم طرف ته روان دي، نن دی نه د سپینکۍ واقعیا دو چې کومه واقعیا وشوله په هغه کښې دی نه نور خو د ولی جان دغه د مشهور هغه خو مو درانه پیژنل، خو د اردلي کاکا یو قشم مشی میش خپل وون وي داسې نږدې وي ورسره کورینه، انتهایي سم سړی و، په ایمان سره به انتها اذیت مو ته هغه شوی و افسوس چې یعنې هغه په دغه کښې شهید شو. نو هغې مو ته ډېر افسوس و، خو په آنه بعد بل ور بیا ورته سپینکۍ عام خلک تنګول هم شیري شول، په هغې نن هم ډېره سختي دو. هغه خلک خپل یي چې چا ورته مړي شوي دي هغه داسې یي، چې څوک ورته پنډېږي په سپینکۍ کښې هغه داسې یي، میر هم داسې یي، چې څوک ورته ګناهګور دي میر د ګناهګورې سپورټ وس نه لري نه کوي، ځکه چې میر ویلې غلطې چارې وکړي چې کومې تو ته ملوث ښکارېږي، هغه ته چې کومه سزا تو خوښه وي خو ویر یې کړه. خو عام خلک چې کوم دی چې کوم بېګناه دی چې کومې داسې واقعې سره هېڅ تعلق نشته، کم سے کم یعنې په باندې دا څو هفتې چې کرفي دو الحمدلله مې خپل کوشش لګیا کړی دی چې کوم بېګناه وي چې هته څه نه شي وبلل. نور جامع داستو چې دولته میش په وطن باندې مختلف قسم قوتونه دي، فوجي هم دی،
طالب هدای ادارې هدي امن کمیټې هدي داسې نور ګروپونه اسرولل میږي دغه په مانس هیڅ حیثیت نه لري میږي دغه په مانس هیڅ زور نه لري میږي د قوت په درجه کې په دغه نه دم را کامیي چې بيخي هغه دغه ته مخ نشي ورړاولای میږي د دولت میږي د معیشت میږي په هر لیول باندې په دغه په مخ داس کمزوري چې دغه یو ظلم کې میږي په ظلم نشي ورغدلای دغه کزیوتای وکي میږي دغه په یوتای نشي ورغدلای دغه سره قوت تای دغه سره میږي ورته ویلای نشي میږي خپل حیثیت هم پیژندي میږي د سره ټکر نه وخلی میږي د سره ټکر سوچ نه دی میږي د چې کوم د حیثیت دی اهمني میږي صرف دغه یی هم چې دا فوجي دا طالب یا چې کوم نور قوتینه دي چې د خپل ماشه کوم جنگ دی دغه قوتینه تعمیره دا سوول کوي دا مینات کوي دا پښې نسی چې دا جنگینه د میږي د وطن نسل لري کېستای دا جنگینه تاسو د میږي په وطن ما سره کې د بل وطن ته هم میږي نبري په بل وطن هدا میږي دا نه لوريږي خداس دوی وکسستای چې په اکشه عام عوام ته د جنگ نه بل ور تکلیف نه راسیږي عام خلک ته تکلیف نه راسیږي ام ماندې خواندې بیا نه وشوړي بیا دولت او خواندې نشي په خپل ورنه باندې رټیټي بیا دولت ماندې نشي بیره بیا دولت ماندې نشي کونډې بیا دولت خلق تنبیون ته نشي سیخ بیا خلق تکلیف ته نشي سیخ دغه د پورا کدا سول مینات هم باندې خبره وي میشته او یا میرو سول مینات هم در پرېږدي میرو دا ژوند چې خدای رو کړای دی دا ژوند چې کوم څوره خدای رو کړای دی چې تاسو یې تیر کېستای دا ژوند د خلق باندې ما څنګه وستای دغه دنیا کې وس خلق په څلاګیا دي خلق په څلاګیږي خلق چې هر سړی په خپل ژوند باندې ژوند کوي څوک په ترقی راګیږي څوک په دنیا په مختلف قسم ایجادات راګیږي میږي ته نه ویلا امی سټوډنټ چې وینه کلا په روډ احتجاج کی امی سټوډنټ چې وینه یو تم وینه دای بیروزګار ګرځي امی نور دمره ډیر مسائل دي ها چې کاتو دا جنگ بند کېستای ها میږ بیا هم په اختر ژوند نشي تیرولای خود دا جنگ خو میږ منټلی ډیسټرب کړي دغه جنگ خو میږ سایکالوجیکلی ختم کړي دغه جنگ خو میږ د یو شر ژوند طرف ته سوچ کیم دی نور اخ طرف ته نه پرېږدي چې میږر تا وکي نو صرف دا اپیل دی دا د تخواست دی چې کا فوجي دی کا طالب دی چې بالکل تاسو کا جنگ سره کېستای تاسو کا صلح سره کېستای امیر دا اوقات نه دی امیر دا حیثیت نه دی چې زمیر تاسو په کیسه درولګیږي خو په داس دایم سره وکېستای چې عام خلک ته نقصان نه ورسیږي عام خلک ته د پریودینه ته نشي سیخو مسله دا دو چې په وځي چې فوجي پندریتونه څو غوړي ته دا خلک مجبور دی ځکه چې نه ور کوي حساب یې فوجي نه پریږدي چې ویری کو بلوري طالب نه پریږدي دغه چې طالب روشي ته چانه څو غوړي چې نه کو ورته بیا طالب نه ډاریږي چې ویری کو بلوري فوجي نه پریږدي خلک لږ کې چې دا خلک زنه وتلای وای دغه چې خپل د خلک ژوند ته پرېښتای وای دا خلک جنگي نه ولای دی درا څوی ځنه زده کړي وي په روخ خره نه وي درا وکړي چې د دستي تعلیم طرف ته د اسلام طرف ته په هر طرف شي یو حقيقي ژوند سری کی ځکه چې جنگ دغه برباد کړي دي او ان شاء الله میر هداغه داوا کوي چې کا خلق نه په دمیرو په کور تبلیغونه باندې ګرځي دغه د یو پرامن ژوند یو پرامن شهري جوړاوله کوشش کی او صرف د جنگي نستي ځنه لری شي دغه جنگ د ژوند ور برباد کړی دی نور خو زه داست نه شویلای 2018 کول متعلق څه امید شته 2018 کول خو یو بیا داس نه وای دروم جوړیږي مو داس ویل د تاول ها چې منفي سوچ مو ته په ژوند خوان نه کوي همیشه زویا چې مثبت یعنی داسې کیسه دا کیږي چې د مایوسي نه وي داسې کیسه دا وشي چې پاکشه غم ډیر نه وي پاکشه مطلب سړی ځړن نه موتیږي ژوند نه داسې کیسه دا نه کیږي چې پاکشه ژوند موتیږي خو بیا هم ځکه چې حقایق نو میږي څو پر اوځي بیا هم د حالات چې کله تک کسه څه تاسو په ترتیب سره علاقه خلی کیږي مشته خواندزان لګیږي چې په وځي شه د مکا وشي بیا خلک ستړی شي یا غریبونی د ستړی نه ور پریږدي کلای بیا ور سره نږدې بل کلای پاکشه بل ور د مکا وشي هغه نه هغه خلک کلای ور پریږدي بیا بل داسې یو کلی مندر راونه د یو جامه میټ خو نه پیږي چې نه باقاعده اعلان کیږي چې تاسو د علاقه پرېږدستای خو په ترتیب داس جوړیږي چې هغه علاقه پرشول ته خلق مجبوری شي نو کا دغه دانسته تور باندې کی یا دغه څه بے ځای ځنه کیږي هو خو دغه شي ته د فکر وکړو چې وزیرستان خو
بالکل وسیو بربود شو تباه شو بیخي ژغوله هم نه دی پوته شوی وزیرستان نن یو ټاپک نه دی پوته شوی وزیرستان صرف یو سټوري پوته شوی دو وزیرستان یو پاست پوته شوی دی وزیرستان یو فیوچر سوچ کا 100 کلاک مشکل دي نو په داسې حالات شي دا نوې کول چې کوم راوندای داود ډیرکستای په دغه وطن ته چې خدای دې استیروخ کی ته میره توس شنیتینا میره توس ش اخلاص میره توس ش فکرینا میره توس بیسټ ویشز دا وزیرستان کې دای شي خدای پاک نیمشته واضح کړی دو چې انفرادي ژوند څخه غلطي کیږي ټیک ټیکاوي ها خدای امید درکوي خپل هغه څه اصول توبه او څه کوي خدای ته وکړه او په اجتماعي چرشه الله پاک یې ها چې یو بادا رسپت روشي پتو بند مصیبت روشي چې څو پر اتن نه لري کاول غوړي تر اپر ځن نه لري کاول درخه نو په اجتماعیت څخه خدای پاک مشته صفا اصول وشوي دي خو خدای پاک میږي دغه توان نه لري میږ د خپل حالات بدلول توان نه لري قلاری ها په میشه داسې څه خامې دي په میشه داسې څه کمزوري دي چې هغه میږ یو ځای ته نشي رسولای میږ چې کیم ځای ته د رسپکیم چې شي رسولې وي په میشه چې کیم دا سړی وي هغه نن په میش کې نشته دی میږ معاشره په میږ باندې چې کیم ظلم شری دی ان نوی شاګردون پیدا کوي ان نوې خلکو جوړوي د سیخولې پورا هغه تل ډېر موقع دو یا صرف دا سوول کې دا داو کا وستای میږ دې چې ډېر کام خلکو وي چې هغه نفلی نه کړی وي چې خدای وزیرستان حالات ټیک کړي میږ تاسو په خپل ځای نقشې ور دا طلب ګرځوي داو ګرځوي چې میږ خپل وزیرستان شي خپل وزیرستانیون ته صرف دا یو پیغام دی چې ژوند د عزت ژوند ته راوستای پاک شو ته خوشول وي ته سره څوک آس پاس وي او هدرخه خوشول وي ژوند چې کیم د بغیرتوب ژوند دی کیم چې د بننګ ژوند دی کیم چې د بیزته ژوند دی پاک شه سکون نشته دی پاک شه تو خپل ژوند خپل خواند درکوي نو صرف دغه د خوستي تو خپل د سینیر خلق بیا هغه خپل په دغه یار سړی خدای خپل ژوند ورکړی دی اسه د کیسه خو خپل نور خواتله په د حالات په حواله سره 2018 کې د خدای خیر کو کني داسې لګي لکه یو نوې دروم چې جوړیږي نن هو مستعملګری یې ها چې دا پوسټ چې مالی نه ون تر باروان پر خلک دغه د شپې خوب نشته دی چې یو شي خالد په کلی چې جنډه لکه چې را کوي هم بیا غون کړی ویشوي چې کڅ بیا واقعیا کیږي بیا چې د صدراب جوړیږي لکه چې دولت د ګناه او د ګناه په ځونډاريږي ګناګور خو د مجرم چې څوک ویل څوک دا ځکه یو سره باندې بیا حوال نه پجړه وسته یوروي په ټول نقلک په لوخ واغه اخل کو خوږي چې کیم روډ د شي سره تعلق نه لري نو دا د ډور ډاک ماحول دی خدای دا وکړي چې وزیرستان جوړ شي په غونډې علاقې نه د میش کښلای وطن دی په د ډی خان نه د میش وطن کښلای دی په دا ټانک نه د میش وطن ډیر کښلای دی په دا اسلام آباد نه د میش وطن کښلای دی په د پېښور نه د میش وطن کښلای دی په د لاهور نه د میش وطن کښلای دی په دا کراچۍ نه د میش وطن کښلای دی دا چې څوره مشرین ایت کول په دا خدای پاک داس څنګه دی پیدا کړی چې دغه خلق دمره په مالدار شي لکه څوره چې د میش په خبره څه پیدا شي ویډیو کامل آی استعمال کو څوره په مالدار راشي څومره شژمن په تراول شي خو صرف په وجه دو چې نو خو میج اخلاص میش دای هم واستم نه پراسیږي یو خبره چې یونټي کا میش ډیر کمزوري وي په مخ مبوزي یونټي کا میش ډیر به واسطه وي د واسطه شتنم کی او یونټي څخه بنیادی په فیصله کې خدای برکات ورچوي یو غلطه فیصله چې کیږي هر رزلټ یې ګډ درمي رزلټ یې شر درمي یو به شی فیصله چې کیږي په یونټي کې ډیر زبر یو شر رزلټ درمي نو صرف چې اتحاد اتفاق چې کله میش په خپل ځینه سره صفاشي کله میجا یو بل ته د قدر په نظر وکسي کله کا میجا چا سره په ژوند چې په لیار نشوي کله بل ټولای وو کم سے کم په تنقید ما کوا تای خپل پرزدا څنګه مسله خدای حل کی چې کوم دولت ټولنیز ژوند دی ټولنیز خلک یو بلته د قدر ولري یو بلته صرف د کرسي په منډه کې صرف د اقتدار په منډه کې په دغه صلاحیت نشي ځایا بلکې د مینې خورولې په خپل مانسه د محبت خورولې کې په خپل مانسه د یو پیغام د شژوند پیغام
سوالک شي په دغه ژوند تیر شي میج خپل پردي وپیرندي میج هر ژړای دا کوشش وکي چې کاچیر مې پلور ترل یا تر برو د چا سره مې ملاقه ولا اول دروازه دای په سباند کی چې مو وایا خپل کلیول یا چاته شاخه تما وردرما میج امن په دغه هم په خپل مانسه کم څه کم ا کوشش کړلای شي په خپل چې کمی دا پر امن کې خپل فیملی چې چا سره مې ملي دنګلې نه د بل سره وکي چې بل یو سره کی پیڅه ورته وچوي بس